السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، په دنیا کې انسان باندې قسمه قسم ازمایښونه پریشانیان راځي. چاته مالی نقصان ورسیږي، چاته د صحت مسله مخې ته وي، چاته د خپلوانو جدایي غم رسیدلی وي. لیکن الله جل جلاله پر تمامو مشکلاتو کې د ویستلو نه منږ ته یو بهترین نسخه راکړې ده. الله تبارک وتعالی فرمایي: واستعینوا بالصبر والصلاة. وی صبر او منځ په ذریعې سره الله نه مدد طلب کوي. الله جل جلاله مدد صبر او د منځ ذریعې سره حاصلیږي، نه په جړه انګولا او پکار او ماتم سره، او نه په واویله کولو سره. دا هغه لاره ده چې د هر مشکل کې کامیابی ورکوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې کوم کس خپل مخ ګریوان شړی او د جاهلیت په شانتي واویلا او جړاګانې کوي، وی دا زما د امت نه دی. یو پیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو زنانه باندې تیر شو چې قبر ته ناسته وه ژړلې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل د الله نه ویریږه او صبر کوه. هغه زنانه جواب ورکو چې تا ته څه معلومه ده چې زما مصیبت څه دی؟ خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې پیژندلی نه و. خلکو ورته ووی چې دا خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام و. فورا هغه خدمت ته حاضره شوه او عرض یې وکړو چې یا رسول الله ما معاف کا، ما ته نه وي پیژندلی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل صبر هغه دی چې د صدمې په اوله لمحه کې هغه وشي. بعد کې خو هر یو سړی څه نه څه درجه کې صبر کوي. په دې امت کې ماتم، چیخ او انګولا او پکار او سینه وهلو تعلیم نه دی ورکړی شوی. البته اوښکې راتلل، د زړه غمجن کېدل او زړه ته دړ رسېدل دا یو فطري امر دی. لیکن زموږ دپاره سانحه کربلا د دې نه بله سانحه به نه. کربلا د اهل بیتو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو عظیمه قربانی پیش کړې ده. دا د تاریخ یو لوی درناک باب دی. 10 محرم الحرام 61 هجری د یزید دور د هغه ظلم حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ او بهترین د هغه ملګري شهید کړي. امام حسین رضی الله تعالی عنہ د خپلو هغه جان نثارو ملګرو سره خپل ځانونو نذرانه پیش کړي و د حق او د سچای د بلندوالي دپاره. دغه قربانی اسلام کی بنیاد یو مضبوط او مستحکم قربانی ده. و محترم و عزتمندو یاد وساتئ چې کوم خلق د امام حسین رضی الله تعالی عنہ قاتلان دي انتهایی بدبخت خلق دي، او چې کوم د هغې په شهادت باندې اظهار خوشحالي کوي دا به سخت گمراه وي. حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ سره محبت ساتل او همیشه یاد ساتل، او هغه به موږ سره محبت کوي. او څوک چې امام حسین رضی الله تعالی عنہ سره محبت نه کوي او هغه ناخوښوي، موږ هم هغه ناخوښو. د دې د وجې نه موږ هم یزید نه خوښو، امام حسین رضی الله تعالی عنہ هغه نه خوښو. محبت د اهل بیتو د صحابه کرامو دا زموږ شعار دی. صحابه کرام او اهل بیت او د هغې قرابتدار او هغې په خپل من کې باهمي محبت یو احترام به کولو. موږ د صحابه کرامو د اهل بیتو د هغې د قرابتدارو هغې سره محبت او احترام کو. راځو اصل وظیفې طرف ته چې کومه دنیا او آخرت دواړو کې کامیابي ورکوي. و محترمو عزتمندو، که تاسو په دنیا کې د غم او د پریشانۍ نه نجات غواړئ، صبر، دولت او آخرت کې د اهل بیت او د اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم سره قرب غواړئ، نو دا درود شریف ضرور ووایئ. او درود شریف دا دی: اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله الطیبین وذریاته المبارکین وصحابته الاکرمین وازواجه امهات المؤمنین. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی دی چې کوم کس په ما باندې یو پیر درود وایي، الله جل جلاله په هغه باندې 10 رحمتونه نازلوي. او چې کوم کس د جمعې په ورځ یا د جمعې په شپه باندې 100 پیر درود شریف ولیږي، الله جل جلاله به د 100 حاجتونه پوره کړي.
او د ټول نه لوی حاجت آخرت دی او 80 حاجتونه په آخرت کې او 30 حاجتونه په دنیا کې. دا درود پاک 100 پیرې ولولئ. د دې نه بعد خپل حاجت لپاره دعا وکړئ. دا عمل روزانه خپل معمول جوړ کړئ. انشاءالله دا درود شریف په برکت سره الله جل جلاله بس تاسو غمونه، پریشانیانې، مصیبتونو نه نجات درکړي. د صبر دولت په درته نصیب شي. د اهل بیت او د اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم سره به قرب نصیب شي.